السلام علیکم خو ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم صدر ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو خپل فیسبوک آی ډي ته سټایلش نوم ورکړو. هغه ملګرو ستاسو هر کوم نوم لري تاسو کولی شئ آی ډي ته سټایلش نوم ورکړئ. نوم کې زه تاسو ته د هغه لپاره څنګه کار کلاشینکوف نوم درته کولی شو خپل موبایل ته فیسبوک آی ډي ته د کلاشینکوف نوم ورکړو. ملګرو په دې طریقه تاسو هر نوم کولی شئ چې ورکړئ، یو دا نشته نه همدا کلاشینکوف به ورکوئ نور به نه ورکوئ. همدا کومه طریقه چې دې طریقه وکړئ بیا تاسو هر نوم چې زړه وي کوم سټایلش مو زړه وي هغه سټایلش تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته ورکوئ. نو ملګرو دې لپاره زه مخکې د نه زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او څنګه د ګنټې نښان وهئ تر څو زما هر ویډیو تر ټولو مخکې اول تاسو ته در ورسیږي. او ملګرو که چېرې زموږ چینل سبسکرایب کړی نو زموږ د حمایت لپاره خاص ویډیو لایک کړئ، دا موږ ته ډېر غټ شی ده. نو اوس ورځم د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم او تاسو ته یې په راحت طریقه درکړم. نو دې لپاره ملګرو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ سټایلش کې نیت یو وي پی این ته ضرورت ده. هغه یو پی این ټچ وي پی این به تاسو څنګه کوئ را ډاونلوډ کړئ. ملګرو ټچ وي پی این څنګه د پلی سټور کوم یو ده هغه کار نه کوي، هغه نوی ورژن ده، دا به تاسو زوړ ورژن را ډاونلوډ کړئ. لینک به زه ډسکرپشن کې درکوم، هغه څخه تاسو بیا کولی شئ په ډېره اسانۍ سره څنګه کوئ را ډاونلوډ کړئ. نو یوه شېبه به انتظار وباسو تر څو ټچ وي پی این موږ ملګرو کنیکټ کړو. دا د ملګرو ما وي پی این خلاص کړل. دلته به تاسو دا ملګرو تاسو کوم چې وي پی این چې له پلی سټور راکښته کړئ دا ټول پکې لاک کړئ. زه چې کوم وي پی این لینک درکوم هغه وي پی این ډاونلوډ کړئ، انشاءالله دا کار کوي. دا ټول هېوادونه څنګه دي کې انلاک کړي. تاسو دلته ملګرو اندونیزیا هېواد څنګه کوئ انتخاب کړئ او اندونیزیا باندې به کلیک وکړئ. چې اندونیزیا باندې کلیک وکړو نو ته به کنیکټ باندې څنګه کوئ نو بیا سره کوم څه وخت نو انتظار کوئ. نو داسې اوس به ورته لږ انتظار څنګه کوي دا به څنګه کوي خانه به دا یوه اوکې باندې کلیک نو بیا به یوه شېبه انتظار موږ یو پی این څنګه شي یو پی این دلته خپل موږ ته وایي چې یو پی این څنګه شو وصل شو. نو لږ انتظار کوي. نو دا د ملګرو څنګه شو یو پی این هم وصل شو. اوس به تاسو څه شي کوئ؟ اوس به ملګرو بېرته راوځئ کوم آی ډي چې تاسو سټایلش کوئ هغه آی ډي به څنګه کوئ هغه ذکر ته ما چې کوم نو دا آی ډي زړه خلاصومه. مګر وګورئ دا آی ډي خبرې ښایسته په نامه د آی ډي زه غواړم چې دې نوم هم د کلاشینکوف نوم ورکړم. نو دې لپاره به تاسې لومړی سمپل راوځئ د جنا بېرته دلته به راسئ موږ به څنګه کړئ سیټینګ ته. دې څنګه کلیک کړئ سیټینګ نو د سیټینګ آپشن باندې به څنګه کوو کلیک وکړو. نو سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړو نو یوه شېبه به ورته انتظار وباسو. نو دا ملګرو تاسو دلته لیکلي پرسنل انفارمیشن په دغه آپشن به کلیک وکړئ. پرسنل انفارمیشن باندې چې کلیک کړو نو یوه شېبه بیا ورته انتظار کوئ. دلته به تاسو یو بل انټرفیس راسي نو ایډیټ نیم ایډیټ نو دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. ایډیټ نیم باندې مو څه ووهو نو بیا به لږ څنګه کړو ته انتظار وکړو. ملګرو دا کابله یې موږ تاسو لاین کړئ دا ښایسته څنګه کوئ لاین کړئ. نو چې دلته نوم زړه یې هغه نوم ورته سټایلش ورکړئ. نو زه اوس ورځم دلته یو دانه کلاشینکوف نوم د هغه غواړم سټایلش کوم ورکړم. نور ملګرو ستاسو هر نوم که زړه یې هغه نوم تاسو څنګه کوئ ورکولی شئ چې سټایلش یې کړئ. دلته یو نوم تر هغه ورکړم. ملګرو وبخښئ دا به څنګه کوئ تاسې دلته راکاپي کوئ. دا نوم راکاپي کومه راکاپي چې ملګرو چې تاسې راسئ څنګه کوئ دغه پیسټ کړئ. دا ملګرو څنګه کوئ ماکس ټو ورته راکاپي شوی ده. ملګرو څنګه کوئ پیسټ کړئ. دا نیم او دا آخري خانه نیم ورته هغه به تاسې نه ورکوئ. چینج باندې به ملګرو څنګه کوئ کلیک وکړئ. یو چینج باندې چې کلیک وکړو نو خامخا به ستاسو پاسورډ څنګه شي ملګرو چینج شي. اوس ورته ګورئ نه ملګرو څنګه نو څنګه شي چینج شي. دلته اوس به تاسو ته پاسورډ غواړي تاسو به پاسورډ ورکړئ. زه نو اوس پاسورډ ورکوم. دا د ملګرو څنګه شي زموږ نوم چینج شو خاص دلته ما خپل پاسورډ غواړي او ملګرو ما نه څنګه ده پاسورډ هېر شوی دی نه چې ما ته یې پاسورډ نه ورکړو خو قبول یې نه کړ. ملګرو دا تاسو نور انشاءالله پوره ډاډه اوسئ چې تاسو کوم څنګه سټایلش شو تاسو نوم تغییر شو. خاص به تاسو دلته څنګه کوئ
پاسورډ ورکړئ دا سیو چینج کنه کلیک وکړئ ستاسو نوم به چینج شي انشاءالله ملګرو پیغام ورسېږئ نو دا وه زما د نن ورځې ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي تر بیا پورې داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست الله مو مل شه